منجو ماما زین لم یو خبره راغله زم د وټونو ورځې چې وټونو ته ودرېدې نو لو شی روپۍ به وګټې. خاطر وکړه اوس تې راته بیا سترګې خړې کړلې ګلبالي ما په چا خمبره کې او زما سره دونه پیسې کم ځای دي چې زه په وټونو ته ودرېږم. یاره زم د خلکو پسې به وګرځو او زاري مینت به وکړو د خلکو په زړونو کې به ځای وکړو او لویې روپۍ به راغونډې کړو او وټ به درکړي او مزې به نه نو بله خبر هم ده که وروسته څه ګړبړ وشو نو د هغې به بیا ته ذمهوار څادر دې لر کا او بس په وټونو به دې خلکو پسې ګرځو چې وټونه ترې وغواړو او لو شی روپۍ به وګټو. اورې وروسته به یې ته ذمهوار یې او راځه هلکه ګلبالي اوس ته لیډر ښکاره مو که نه بالکل داسې چې منجو بابا بالکل ایون نو که خوښه دي چې یو ناره ولګومه چې څه کوي بالکل منجو ماما زنده‌باد منجو ماما راځه لکه ونې کړلی ښه چې ورځو په کمپین باندې خلک ټینګ کوه یا لکه ګلبالي یاره نن سبا خو څه ډېر په ټره پره کې ګرځې منجو بابا کاټنو اغوستې د ملګري وټونو ته ولاړې او زه ونو وټونه به ګټو ملګري او نو په هلکه یو سړی خو لګیا دی په پټي کې کار کوي منجو بابا را چې ځو او داسې نه چې دا بل سړي په شان نه دا کار شي هغه خو بیا کار شو خو بیا خو جوړ شو مونږ ته که نه خبرې ته او دې سړي خواله ځو او زاري مینت مو ته وکړو چې ملګري منجو بابا وټونو ته ولاړ دی نو کري به دله پکې هم راولو. خاطر وکړه السلام علیکم خیر مشره خی برابرې ټیک هلکه رحیمیا ډېر وخت پس مې ولیدې او مشر رور دې ښه دی او پلار خو مې د لا بله ورځ لیدلی او خبرې مې ورسره شوې مړه د خدای خاطر وکړه زما د پلار خو لس کاله وشو چې هغه مړلی او ته که څه زما خیال نه جوړې وټونو ته دې چرلاک کړلی اورې خاطر وکړه خوله مې وښویده بس الله دې هغه وبخي او مونږ خو بس داسې په دغه کمپین باندې راوتي یو زما د هلک په سره خبرې وکړي. السلام علیکم بیا به سلام وکړو که نه زما دا رور وټونو ته ولاړ دی او ټیپر یې نشان دی نو لکه چې تاسو ټیپر هیر نه کوي او بلې وټونه دي نو لکه موږ دا راوړو چې یاره موږ دې روډ سره میلاو شو نو وټونو ته ولاړ یو او ټیپر نشان دی نو خیر چې وټ وګټو نو کري به دلم درکړو. بس زموږ خو د خدمت کس پکار دی چې کم سړی خدمت کولی شي. ټیک ته لاړو مننه لاړو جی مالا دا پنجزاری دی ورسونا سلیمو تو کتا کتا گئی در بندہ کوکونا دوشی کو کنگی رہی. واہ وعلیکم سلام څنګه چل دی رور خیر دی جی تاسو خیر برابر یې هلکه ته به زما په موجودۍ کې کار کې ته راځه سیټ ته شالګه منشي د ده دا ټول کار وکړه ته راځه دلته کښېنه آزاد کار وله وکړه. هلکه روره ستاسو به دې پټو کې څه څه مسلې دي او به ما ته ووایې چې عدله حل کړم خو ګورې نښه مې ټیپر ده مهر به پې ووایې او کار مار څه چې دې راځي به دله زه کوم او ټولې مسلې به دې ما ته ووایې چې د الیکشن نه وروسته یې دله حل کړمه. سیبا ما ته خو د اوبو ډېر غټ مشکلات دی دا ډکې رانه وسوځېدو او وټ څه خبره وټ نه وټونه بل درکم که دا مشکلات کې مال آسان خاطر وکړه دا خو معمولي مسلې دي ته صرف ټاپه ووه او چې څنګه مې الیکشن وګټو نو په ماسخوتن به مې درته پویه ویسته یا منشي ته وایم چې راشي چې تا له دا ټول کارونه ډایرکټ وکړو خو ټیپر باندې به مهر وایې. ښه وروره نور څه مشکلات خو درته نشته نورې څومره چې کور کې راته بیماریانې دي سل مسلې دي یاره ماته. هلکه منشي ته راشه داسې کار وکړه د ده خوله خوږه کړه او چې ځو موږ دنه لاړو وروره. راځه هلکه ګلبالي څه د کمال ایډیا دې راکړ وه په یوه شپه کې دې مالا مال کړم خو یوه خبره درته ګوره بله کومه چې اوس ته پوه شه او دا خلک پوه شه. فکر مه کوه زه پوه شه دا خلک دې هم مه کوه. هلکه عمره ته چېرته روان یې؟ زما هغه ناظم صاحب راته نوکرۍ وینا کړې وه چې درې ورځې راته پور وه زما چې هغه نوکرۍ مې کېدو خبره ما ته هم د نوکرۍ وینا کړله راځه چې لاړ شو خبره ورسره وکړو راځه.
زي مړه سپین مولا د لاله زي سړیا واش مکو وان مکو موږ ول ور کړل ځای باندې زمنګ منبر اټونه ولر ورچ منبر سره مخه الکه ګل بالی را پرېدا مړه څه څنګه ولې راغستې دي یاره را پرېدا راځي مېلمنو راځي ممبر صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ممبر صاحب تا خو الیکشن وګټو خو څه کار دی چې زما د ضرور سره ته نوکرۍ وعده کړو او زما سره دې کړو موږ دا نوکرۍ به بارک راغلو چې تاسو سره خبر وکړو مرګریا دغه خبره ده چې دا نوکری دومره آسان کار نه دی ما ته خو خپل دومره شی ناشته چې لاول دو په کار کما نو بیا بس تاسو کار وکم الګا منشي د دوسره سوال جواب وکا او دوه بیا ته ولېږي ها او بیا چې د نوکری ځای راغی بیا به موږ نوکری زالکه زي مړه مړه د خدای بنده چې په وخت دا سړی پیژندل وای چې دی به زموږ سردار ملاقاتې کوي نو موږ دله خو به کم از کم وټونه دی به زمانه بیا وټویني زه به دوباره وټ ورکړم نو دا 15 کاله خو راته خو تاسو ته ما تاسو چې چاله وټ ورکوي نو اول سړی ټول جوک پې کوي د 15 کالو پورې به اوس دی زموږ دغه خوري او دغه حال لرو د وټونوالي نو اول ټول جوک کوي هله ولا بیا وټ ورکوي السلام علیکم ناظرین د دې ویډیو مقصد هرگز دا نه دی چې د یو ټولګي یا په پارټۍ پورې خندا وکړو بلکې زموږ د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې زموږ د دې ویډیو په ترو تاسو ته یو سبق میلاو شي او خپل ووټ ښه په هوش او عقل استعمال کړئ کم خلک چې د عوامو د مسایلو حل کولو او عوامو خیرخواهي د داسې خلکو په حق کې د خپل ووټ استعمال کوي هسې نه چې بیا وروستو په خپل ووټ ورکولو ستومانه کوي ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ ډېره مننه